ارمان تصویر یوټیوب ادبي چینل درنو لیدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده روغ اوسئ او د صحت جامې پر تن ولرئ. فضل ربي شاهد او بختیار مجید زوی مو یو ځل بیا په خدمت کې یو. غواړو چې د نن د پروګرام تاسو ته په دغه غرنۍ سیمه کې ترسره کړو. نو دلته راسره ملګري ناست دي، فضل خالق مشهود ده، توفیق الله احساس ده او همدارنګه ملیار بهیر. نو ملګري راسره ټول ناست دي او ټول در باندې سلامونه وایي په ټولو ملګرو باندې. نو میکس پارم احساس صاحب ته له هغه نه څو شعرونه اورو، همدارنګه نور ملګري به مو شعرونه وایي. نو زه احساس صاحب ته په دې بیت باندې بلنه ورکوم چې څنګه به د خدای روژې قبولې کړي، څنګه به د خدای روژې قبولې کړي او غرونه غرونه زړونه دې مات کړي دي، غرونه غرونه زړونه دې مات کړي دي. مننه. یو څو شعرونه به زه هم دوستانو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ادبي تندی پرې خړوبه شي. وایي څه اوښکې ګرځېدلې څه دردونه ګرځېدل، څنګه څه اوښکې ګرځېدلې څه دردونه ګرځېدل، بېګا مې تصور کې ستا یادونه ګرځېدل. او چې چا به د لیلا او د مجنون کیسه شروع کړه، چې چا به د لیلا او د مجنون کیسه شروع کړه. مننه. وایي چې چا به د لیلا او د مجنون کیسه شروع کړه، په ما بنو بیا ځمکې اسمانونه ګرځېدل. او زه هغه وخت د هر سړي اشنا وم او یارم، زه هغه وخت د هر سړي اشنا وم او یارم، چې ما ته په تندي باندې لاسونه ګرځېدل. مشهود صاحب وایي په هغه ورځ دې ټوله زندګي زما عذاب کړه، په هغه ورځ دې ټوله زندګي زما عذاب کړه، په کومه ورځ چې مخ ته دې مخونه ګرځېدل. او شاهد چې به د زلفو خوشبويي کله نشه که، شاهد مننه. شاهد چې به د زلفو خوشبويي کله نشه که، نو پټ په میکده کې ترې جامونه ګرځېدل، نو پټ په میکده کې ترې جامونه ګرځېدل. یو بل غزل تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د خوښې وړ مو وګرځي. وایي لکه د عمر مسافر چې په بیابان مړ شي، لکه د عمر مسافر چې په بیابان مړ شي. مننه. لکه د عمر مسافر چې په بیابان مړ شي، او داسې مې زړه کله ناکله په ارمان مړ شي. او په ما مینه زورور رقیب ته داسې وایي، څنګه په ما مینه زورور رقیب ته داسې وایي، خولګۍ به درکړمه چې یو ځل خو جانان مړ شي. ډېر ښکلی ده. او دا اوسنو شهوت پرستو ته مین مه وایي، دا اوسنو شهوت پرستو ته مین مه وایي، مین هغه دی چې د خپل یار په هجران مړ شي. او یوه یتیمه خپلې مور ته غلې غلې وایي، څنګه یوه یتیمه خپلې مور ته غلې غلې وایي، مورې نو څه به خورو که خدای مه کړه دا خان مړ شي، مورې نو څه به خورو که خدای مه کړه دا خان مړ شي. او دا به جنت ته ځي له اوره به امان اخلي، دا به جنت ته ځي له موره به امان اخلي، خو چې مړ کېږي په دې شرط چې مسلمان مړ شي. او د دې سړي جزا به څه وي د جومات امامه، دې سړي جزا به څه وي د جومات امامه. مننه. د دې سړي جزا به څه وي د جومات امامه، څوک چې سجده باندې الله ته په ګریان مړ شي، څوک چې سجده باندې الله ته په ګریان مړ شي. او ته چې له کلي نه وتلې شاهد ډېر خفه و، څنګه ته چې له کلي نه وتلې شاهد ډېر خفه و، دومره خفه و چې نږدې و له خفګان مړ شي. دې کې حد کړی، دومره خفه و چې نږدې و له خفګان مړ شي. له توجه څخه مننه.